ملګرو نننۍ ویډیو ډېر ضروري ده. دا خبرې به م اورئ او د نیلم ګل خبرې به م اورئ. د دې دا خبرې هم تاسو واورئ، د نیلم ګل دا خبرې هم تاسو واورئ او بیا تاسو په دې خبره لږ سوچ وکړئ چې لوټ مار دپاره پښتون قوم کې لوټماري هم دې خلکو شروع کړې. مراد نوم یې دغه بېغیرته تاسو ته په دې سکرین ښکاري. د خلکو نه د پیسو د ایستو ډېره اسانه طریقه زده کړې، قسمه قسم ښځې را پیدا کړي دي. هغه په دې میډیا راوړي، لرې سوپري ورته وړقوي او وروره د خلکو نه پې مالونه خوري. تاسو اول د دې دا خبرې واورئ، بیا راسه د نیلم ګل خبرې اورم، دا اول واورئ. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زم ستاسو فاطمه ګل. زموږ یو ځل بیا شو د په خبر کې ارشد سلیما کې جمعه هفته اتوار 11 12 13 باندې او د کې موږ سره شاهد خان دی، د کې موږ سره جهانگیر خان دی او زه په خپل یما او د کې نورم خو فنکاران دي او دا ډېر خسته شو، دا ډېر چینج شو دا او د شو نوم دی ګولونه د سپرلی او د لموري خبرې تاسو واورئ چې موږ یو شو جوړ کړو. هغه شو ته به تاسو ټول پښتانه راځي او دا به کوي هغه به کوي. بای دا شو داسې شو نه ده. په دې شو کې دا تاسو هلته وغواړي، تاسو د پیسو نه خلاص کړي، د مال خان نه خلاص کړي، 2-3 اداګانې درته وکړي. صرف د یو ویډیو دپاره د یو پروګرام دپاره دوی په ځان باندې څومره خرچې کوي، څومره میکاپونه کوي د څه دپاره چې زه دا غریب پښتون لوټ مار وکړم، دا خلک لوټ کړم. او دا چې کومه شوي دا صرف د شو په بهانه د غذا اجازتنامه دوی ته میلو شي. دوی هلته بیا د شپې څه کوي، کم د دوی چې کم خاص ګاکونه دي، غټ غټ ګاکونه دي، هغه ټوله شپه دوی سره رنګیني، یو نه خپه چوتۍ او بلې ته ښکته کوي، یو نه چوتۍ او بلې ته ښکته کوي. وروره سم یو ماشین د سایکل پیډل یې جوړ کړی، ښکته بره او دا درز او دروز دوی سره سټارټ دي او مراد ډالۍ راټولوي دغه بړواتوب باندې. دا د یو پروګرام دپاره دوی څومره خرچې په ځان کې تاسو دې ته سوچ وکړئ نو چې دا به راټولم دپاره دوی په ځان باندې په زرګو په لکو خرچې کوي نو دا به دوی راټولې. څومره پښتون قام ته وایم چې دوکه نه شئ، دې شوګانو نه ځان وساتئ، دې ډرامه بازو نه ځان وساتئ. د لساتو منټو د خواهش دپاره، د لساتو منټو د مزې او خوند دپاره خپلې زندګۍ مه تباه کوئ، خپل ځانونه مه تباه کوئ. او زه د KPK حکومت ته حیران یم چې داسې کولیام پاشي دی سړي شروع کړې ده. کولیام د ښځو استعمال کېږي، کولیام ښځې راولي، کولیام سیسټم سره چلیږي، د ده یو روزګار دی ده او ښه ښکاره وي چې زه کوم کو بچا کې زوري ما دې منې کړي. او د هغې باوجود د KP حکومت خاموشه ده او صرف د دې خلکو تماشې کوي. نو ډېره د افسوس خبره ده چې دا قسمه خلک پکې د ښځو استعمال کولیام کوي، قسمه قسم ښځې راولي، غټې او وړې او دا اکټران دا ټولې د ساتلي دي او دا ښه کولیام ښه ښکاری چلی. باید د تپوس پوښتنې څوک نشته. د KP حکومت ته ریکوست دی چې په دې سړي اکشن والا ډېره د دلالۍ نه منې کا، ځکه خو دا دغسې دلالي کوي نو دا معاشره به تباه برباده کړي. دا کولیام چلیږي په ټیک ټاک کې هم وایي، په فیسبوک کې هم وایي، په یوټیوب کې هم وایي چې بای موږ چلیږو. خو کولا وایي چې زه دا کار کوم او غلط کار کوم او دا زما مزدوري ده. نو دغه مزدوري د غلطه ضرور حکومت ته پکار چې په دې باندې اکشن والی. ډېره مننه ملګرو، الله په امان.